د هغه خبره ده چې د پرفارم کولو وو هر وخت موږ دا کوشش کوو چې هر ایونټ یې هغې دپاره موږ تیاری نیسو او همداسې وو چې د ایونټ دپاره هم دغسې موږ خواري کړې وه چې دا رزلټ یې لږ ښه وو انشاءالله هغه دا کم پرفارم چې یو انسان وکړي نو ټیم حتما همدا تمه هر وخت نه ساتي نو انشاءالله چې ګورو به چې کومه چې کرکټ ضرورت هغسې کرکټ به کوو انشاءالله نه کله چې خپل ولایت کې یو همالته اکیډمیانو کې راځو بیټینګ هم کوو ورسره بالینګ هم کوو خو داسې ډېر هغه فوکس هم په بالینګ وي بس دا بس کله ورځ شي بس بیا ښه یو څه شاټ ماټ ولګېږي بس که څنګه تاسو ته معلومه به مې دا لاس یو کال ما نی بیا خوږ شوې وه نو هغې له وجې بیا واپس ډاکټرانو هغو بیا ما ته داسې ویلې چې ته لږ وزن مزن دې لږ کم کړه چې هغه دې کم هماغه و چې وزن انشاءالله کم کړي نو هغې له وجې اوس هر څه کې یو تغییر راغلی دی انشاءالله دا خپرونه تاسې ته د حسین احمد د چاپي خدماتو او حکیم زوی د غاښونو د ښکلا او تداوی معیاري مرکز په مالي ملاتړ وړاندې کیږي.